سلامونه او احترامات تاسو ټول ته یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره ښه راغلاست وایم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ پر سبسکرایب بټن باندې کلیک ووهئ تر څو زموږ د نوو ویډیوګانو څخه خبر اوسئ او همدارنګه ویډیو د سره لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم د دغه معلوماتو څخه خبر شي. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده. کیدای شي تاسو څخه ډېری ملګري دغه ویډیو ته انتظار وه. دا هغه ویډیو ده چې ټول هغه کسان چې سمارټ فون موبایل لري، غټ موبایل لري، هغو ته ضرورت شته د دې اپلیکیشن او د دې ویډیو. نو پوښتنه دا ده چې دا به کوم اپلیکیشن وي او دا ویډیو په څه باره کې جوړه وي. نننۍ ویډیو غواړم پر دې باندې بحث وکړو. ځینې وختونه تاسو خپل موبایل چارج ته تړلی وي، چارج ته مو بسه کړی وي، خو ستاسو بجاجي ستاسو ملګری یا هم د کور غړی یا هم بل څوک راځي ستاسو موبایل د چارج څخه لرې کوي او خپل موبایل چارج ته تړي، تاسو باندې نه یاست خبر. تاسو فکر کوئ چې موبایل چارج ته بسته دی، خو هغه بسته نه وي، چارج نه تېروي او یا هم د چارج څخه خطا وي. د دې دپاره یو اپلیکیشن ډاونلوډوو. یوه خبره خو به دا وي چې د دې په وخت کې به دی ارنګ وهي. کله چې بې اجازې ستاسو موبایل څوک د چارج څخه خطا کوي، ستاسو ملګری یا هم د کور غړی، نو دی به ارنګ وهي. او بله ځانګړتیا د دې اپلیکیشن څه ده، که چیرې تاسو د شپې لخوا ویده کېږئ، تلیفون چارج ته تړئ او یا هم د ورځې په دوکان، دفتر یا هم بل کاري ځای کې خپل موبایل چارج ته تړئ، څوک راځي ستاسو موبایل غلا کوي او یا هم بې اجازې ستاسو موبایل ستاسو څخه په ستاسو پټ اخلي، نو دی به څه شي وي، رنګ به وهي. او رنګ به تر هغه وخته پورې وي تر څو چې تاسو خبرېږئ، ځکه چې پاسورډ لري، پاسورډ چې دغه کس نه زده تر هغه پورې به دا رنګ وهي. نو دې دپاره راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې په سرچ کې وهو فول بیټري اینډ تھیفټ الارم. زه بیا د دې لپاره تاسو په اسانۍ سره پیدا کړئ. په ډسکرپشن کې د دغه لینک واچوم، تاسو په هغه ځای څخه کولی شئ په اسانۍ ډاونلوډ کړئ. تاسو په دې ځای باندې کلیک وهئ. ما مخکې دا ډاونلوډ کړی دی، نو تاسو به ډاونلوډ کړئ، د هغه څخه وروسته بیا اوپن کړئ. کله چې مو اوپن کړئ ګورئ دغه دوه اپشنه دي. یو دغه اپشن دی لومړی چارج الارم او بل بغل ته تھیفټ الارم دی. دا اوس فی الحال ډیس اکټیو یعنې غیر فعاله دي. دا هغه وخت فعاله کېږي چې تاسو کله موبایل چارج ته وتړئ. زه راځم چارج ته موبایل تړمه. اوس به تاسو دغه چارج الارم باندې کلیک ووهئ تر څو دا اکټیو او فعاله شي. اوس وګورئ ما دواړه اپشنونه فعاله کړله. هر کله چې څوک راځي ستاسو موبایل د چارج څخه بې اجازې خطا کوي او یا هم داسې کوي چې تلیفون موبایل غلا کوي، نو کله چې دی چارجر د موبایل څخه وباسي موبایل به غږ کوي. تاسو وګورئ دا زنګ به تر هغه وخته پورې وي تر څو چې تاسو پاسورډ ورکوئ. نو دا ډېره مهمه ویډیو وه. اپلای بیا تاسو ته تکراروم تر څو تاسو ښه باندې پوه شئ. کله چې مو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، ډاونلوډ څخه وروسته تاسو څخه ځینې پرمیشن غواړي، هغه ورته الاو کوئ. د هغه څه وروسته راځئ. کله چې تاسو په دا تھیفټ الارم دغه دغه باندې دوهم اپشن باندې کلیک وهئ، تاسو ته د پاسورډ غوښتنه کوي. تاسو د خپلې خوښې پاسورډ ورکړئ، سخت پاسورډ چې یوازې ستاسو یاد وي، ځکه چې که چیرې دا پاسورډ د بل یوازې ستاسو یاد وي نو بیا څوک نه شي کولی تر هغه وخت پورې د دې موبایل زنګ بند کړي. که اواز ښکته کړي هم دی به همداسې زنګ وهي. د توجه څخه مو مننه. داسو نوو معلوماتو او داسو په زړه پورې ویډیوګانو زموږ لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک او شیر کړئ تر څو زموږ د نوو معلوماتو څخه خبر اوسئ.